ننګرهار په بټي کوټ کې د اوبو زیرمه کولو په موخه د یو چک ډیم چارې پیل شوې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت د آبیارۍ رئیس مولوي معاذ الله عادل په خبره ننګرهار کې د 2 چک ډیمونو چارې چې شاوخوا 13 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي پیل یې له بټي کوټ څخه د یو چک ډیم د چارو په پیل سره وشو. د عادل په خبره ننګرهار کې د 15 چک ډیمونو چارې مخکې ترسره شوي او د 2 نورو د جوړېدو چارې اوس پیل شوې چې ډیر ژر به یې کارونه پای ته ورسیږي. تقریبا دغه چک ډیم نور دلته د چک ډیم مختلف سیستمونه دي. دغه چې د کوم اوبو ظرفیت لري دغه اوبو د ظرفیت مطابق دا تقریبا داسې وایي چې 15 نه تر 100 هکتار ځمکه پورې دغه اوبه کوي، یعنی 1500 جریبه تر 800 جریبه ځمکه پورې د خړوبولو ظرفیت لري. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي ننګرهار په 2 ولسوالیو اچین، ګوشته، هسکه، مینه، پچیراګام، کامه او مومندره کې د اوبو زیرمه کولو په پار 2 چک ډیمونه جوړیږي چې زرګونو جریبه ځمکه به خړوب کړي او سلګونو کسانو ته به د کرنې په برخه کې د کار زمینه برابره شي. دا د بټي کوټ سیمه ده او دا هغه پیسې دي چې هغه انکشافي بودیجه ده چې حضرت امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس باندې منظور شوی وي او 15 چک ډیمه په ننګرهار کې تکمیل شوی وي او 2 چک ډیمونه پاتې وو. نو هغه پاتې چک ډیمونو باندې اوس موږ کار شروع کړی دی په واړو ولسوالیو کې چې یو هغوی نه چې دی دا د بټي کوټ ولسوالۍ ده. ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم د چک ډیم جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي په دې سره به یې شاړې ځمکې آبادې شي او د اوبو د کمښت ستونزه به یې حل شي. دا ګوره الحمدلله اوس اسلامي امارات دی تر دې غونډې د بیخ او یسره پورې موږ رالو دوی الله قایم او دایم لري چې موږ له نور کارونه هم ډېر وکړي. دا موږ له دې لپاره ګټه ده چې دې کاریز له هم پیاده ورسوي. دا زموږ د کویانو اوبه ډېرې ژورې تقریبا 15-15 مترو کې دا به راجګې شي. بل مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ فصلونه دې نه دغه کېږي زرغونېږي. د کرنې وزارت د مسؤلینو په وینا د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس ټول هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو په موخه څه باندې 400 چک ډیمونه جوړیږي.